بسم الله الرحمن الرحیم. نن در سره یوه ډیره ضروري ویډیو شریکوم چې ستاسو به ډیره خوښه شي. نو لومړی راځو هغه ویډیو چې د پیل کوو ډیره مهمه ده، لکه مثلا تاسو فیسبوک وګورئ، انیبل د کار نه کوي، انیبل ده، همداسې ګیلري وګورئ کار نه کوي، انیبل ده. او که تاسو غواړئ چې د طریقه وکاروئ بغیر له انټرنیټ نه، دا داسې یوه طریقه ده چې غواړئ تاسو خپل یو اپلیکیشن ته ټاکلی وخت وټاکئ. د مثال په طور نو راځو ویډیو شروع کوو. اول سیټینګ ته راځو، سیټینګ کې ډیجیټل ته راځو. دلته به اوس تاسو وګورئ، دلته وګورئ ټول روزانه‌یي یوزیج ده ستاسو. راځئ تاسو ته اوس طریقه ښیم چې څنګه یو پروګرام د یو ټاکلي وخت لپاره ټایم ته برابرولی شو چې باید یو ټاکلي وخت لپاره کار وکړي، نور بیا له کاره ولویږي. مثلا یو پروګرام د غواړي په ورځ کې 1 ساعت کار وکړي، له هغې وروسته کار پرېږدي. نو راځو تاسو دلته وګورئ، ما خپل لومړی پبجي گیم ته 440 دقیقې وخت ورکړی، ټویټر ته مې 2 ساعته وخت ورکړی، همداشان واتساپ ته مې 1 ساعت 30 دقیقې وخت ورکړی، مسنجر ته مې 1 ساعت 15 دقیقې وخت ورکړی، همداشان 3D گیم ته مې 1 ساعت وخت ورکړی، لیټ فیسبوک ته مې 30 دقیقې وخت ورکړی چې وخت یې پوره شوی، انیبل شوی، کار نه کوي. همداشان فیسبوک ته مې هم ستاسو لپاره مې دلته 2 دقیقې وخت ورکړو چې پوه شو سره چې څنګه 2 دقیقې وروسته بیا 2 دقیقې به کار وکړي، نه وروسته به کار پرېږدي. دلته کسټم ته راځو، کسټم ته چې کله راغلو، دلته به اوس ما درته 29 دقیقې وښیلو، 29 دقیقې ډن کوم، 29 دقیقې مې استعمال کړی، 2 دقیقې وروسته به زما فیسبوک کار پرېږدي. داسې نه چې پرېږدي کار پرېږدي، چې کله کار پکې کوي 2 دقیقې کار دې پکې وکړو، د هغې وروسته به کار پرېږدي. مثلا زه اوس راځم خپل فیسبوک، دا د فیسبوک مې خلاص کړو، وګورئ زما فیسبوک 1 دقیقه وخت پاتې شو. وګورئ دلته فیسبوک خپل کار یې پرېښود، ګوډ بای فار ټوډے. د خدای په امان د نن ورځې لپاره. یور فیسبوک ټایمر رن آوټ، یو کین یوز دیس اپ اگین ټومارو. مثلا ستاسو وخت چې ده، یور فیسبوک ټایمر رن آوټ، ستاسو د فیسبوک وخت پای ته ورسېدو. یو کین یوز دیس اپ، تاسو کولی شئ دا اپلیکیشن یا استعمال کړئ اگین دوباره ټومارو، سبا ته. دی وایي چې ستاسو ټاکلی وخت چې پوره شو، تاسو کولی شئ دا اپلیکیشن سبا ته استعمال کړئ، سبا به بیا 29 دقیقې کار درته کوي. وګورئ اوس دلته یې کار پرېښودو، کار به نه کوي. نو دا ویډیو که خوښه شوې د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره